چین یو ځل بیا نړۍ ته حیرانوونکی پرمختګ ور په برخه کړ. دغه هېواد لومړی ځل 10G برانډ انټرنېټ لانچ کړ. دغه انټرنېټ د اپلوډ چټکتیا 9834 میګابایټ پر ثانیه او د ډاونلوډ سرعت یې دومره تېز دی چې تاسو کولی شئ په 20 ثانیو کې 20 جی بي ویډیو فایل ډاونلوډ کړئ. دا شبکه د پوهنتون زده کوونکو ترڅنګ انټرنېټي شرکتونو او حکومت په مرسته جوړه شوې ده او هدف یې دا دی چې چین لا چټک او هوښیار شي. په دې انټرنېټ سره ډېر څه بدلېدلی شي. ویډیوګانې به بغیر د کوم ځنډ څخه ډاونلوډ شي. مصنوعي ځیرکتیا به بغیر د کوم خنډ څخه ښه کار کوي. فابریکې به چټکې شي او ان په ډاټا به معلومات ژر انتقال شي. خو خبره یوازې په تیزوالي نه ده. دا انټرنېټ باوري هم ده. دا معنی لري چې کارونه، زده کوونکي او ټکنالوژي ټول به ترې ګټه پورته کړي. اوس پوښتنه دا ده نور هېوادونه به کله داسې انټرنېټ ولري؟ آیا موږ چمتو یو ترڅو وکولی شو دا ډول چټک انټرنېټ د خپل ځان لپاره برابر کړو؟ چین یو لوی ګام اخیستی او راتلونکی ډېر تېز روان ده. چین یوازینی هغه هېواد ده چې ورځ تر بلې تغییرات پکې راځي، ورځ تر بلې د پرمختګ په لور ګامونه پورته کوي. واقعاً چې دا هېواد خپل راتلونکي لپاره ژمن ده. دا و دوستانو د چین 10 جی بي انټرنېټ اړوند معلومات چې ویې کولی شول 10G برانډ انټرنېټ لانچ کړي. که دا ویډیو معلوماتي و حتمي لایک ورکړئ او چینل سره سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ راتلونکي ویډیو هم تر تاسې در ورسیږي. تر بیا ښه وخت ښې چارې الله مو مل شه.